سلام مشرې مېرمنې، څنګه کولی شم در سره مرسته وکړم؟ هو سلمانه، یوه غټه ستونزه رامنځته شوې ده. ما مې د خپل پلار د سر د طلایی مجسمې فرمایش ورکړی، خو ډاډمنه نه یم چې آیا اندازې مې سمې ویلې دي که نه. اوه، سمې اندازې څنګه دي؟ څنګه چې پوهیږې زموږ په قلمرو کې یو د اندازه اخیستنې رواج د کار اخیستنې له سفالي مربع څخه ده. هو په دې پوهیږو. زما هم خوښیږي په سفالي مربع اندازه واخلم او نظر په قانون د ټولو طلایي مجسمو باید دقیقاً په ارتفاع د 4 دانې سفالي آبي مربع وي. هو دا یو منطقي قانون دی. نو ستونزه په څه کې ده؟ زه ډاډمن نه یم چې دا مجسمه دقیقاً په اندازه د 4 دانې سفالي آبي مربع وي. ښه، تاسو آرامه اوسئ. سوچ کوم کولی شم دا حل کړم. ما یو څه سفالي آبي مربع له ځان سره راوړی. ولې دا د مجسمې تر څنګ رانولو او وګورو چې آیا دقیقاً په اندازه د 4 دانې سفالي مربع ارتفاع لري که نه. اوه، دا به ډېر غوره کار وي. مهرباني مشرې مېرمنې، ولې هغه د یو بل په سر نه کېږدئ؟ سمه ده، همداسې به یې کړو. 1 2 او 3 دانې سفالي آبي مربع. اوه زما خدایه، دا یوه جدي ستونزه ده. د دې ارتفاع په اندازه د 3 دانې سفالي مربع ده. په کافي اندازه لوړه نه ده. اوه نه، څه به وکړم؟ یوه شیبه صبر وکړئ. تر اوسه ضرورت نشته ورخطا شئ. څنګه چې وینم تاسو هغه په ډېر په زړه پورې شکل درولی دی، ځکه چې تاسو دا یو فاصله له یو بل جدا او یو بل په سر درولې دي. هو، دا ټول سفالي آبي مربع باید معلق وي. هو دا ښکاره ده. خو که واقعاً وغواړئ په هغه اندازه اخیستنه وکړئ، د هغو په منځ کې باید هیڅ فاصله نه وي. نو ولې بیا نه امتحان کوئ؟ دا سفالي آبي مربع بیا لرې کړئ او بیا په دقت سره د یو بل په سر کېږدئ. هو، ستاسو دا خبره ډېره سمه ده. بیا امتحان کوم. 1 2 پام وکړئ چې بیا هم د 2 ترمنځ فاصله نشته. هو خو دا ځلې سلمانه پرېږده چې دوام ورکړم. مزاحمت کوې؟ سمه ده، ادامه ورکړه مشرې مېرمنې. 3 4 او 5. اوه نه، دا کاملا غلط جوړ شوی. دا یو ناورین ده. د دې ارتفاع باید 4 دانې سفالي آبي مربع وي، نه چې 5. آرامه اوسئ مشرې مېرمنې، لازمه نه ده ناراحته شئ. اوس هم سوچ نه کوم چې شم ولاړ وي، ځکه چې دا قاعدې له موقعیت څخه مو پیل ونه کړ. لاندې د مجسمې له قاعدې څخه مو پیل وکړ او د مجسمې د سره تر څنګ مو هم ونه درو. تاسو لږ د مجسمې له سر څخه مخکې لاړئ. دا برابر له 5 دانې آبي سفالي مربع سره نه ده. او سلمانه، زه ډېره ګیجه شوم. خپله دې راته اندازه کړه. خو زه فکر کوم سمه ده چې تاسو یې خپله امتحان کړئ. په یاد ولرئ چې اندازه اخیستنه د مجسمې له لاندې څخه پیل وکړئ او تر سره پورې دوام ورکوئ او دقت وکړئ چې د هغو ترمنځ کامله فاصله نه وي. زه ستړی شوم، خو یو ځل بیا امتحان کوم د وروستي ځل لپاره. هو، سوچ کوم سمه مفکوره ده. تل هڅه پایله لري. وینم. دا قاعده ده، له همدې ځای نه پیلوم. او دا د مجسمې سر ده، تر همدې ځای دوام ورکوم. ښه، 1 2 او نه باید د هغو په منځ کې فاصله وي. 2 3
او 4. اوه معلومیږي چې سم ده. سم ده. دا دقیقاً په اندازه د 4 سفالی آبي مربع ده. دا به زموږ د قصر د ښکلا لپاره یو ارزښتناک اثر وي. ډیره مننه. خوښ یم چې ما وکړای شو تاسو سره مرسته وکړم.